बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी दा पदे की मुंगा प्रोकैरियोट्स चैप्टर जी दे आगा मुंगा शुरू कड़े दे बैक्टीरिया मुंगा शुरू कड़े हो नो ज़मु सर चिकन बैक्टीरिया दी दागे मुख्तलिफ किस्म पार्ट्स दी दागे लेक्चर शॉर्ट लेक्चर सी माता उस अपलोड कड़ी दी नन बमुंगा द बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म वायो ची द बैक्टीरिया चिकम साइटोप्लाज्म या संगे कमुंगा द सेल यो साइटोप्लाज्म द सूजू को नो साइटोप्लाज्म के द दे सेल द पारा चिकम बुनियादी ज़रूरत थी या द दे सेल चिकम ऑर्गेनेल्स दी लगा संगा जिसुंगा बजिसम की आज़ादी न आगा टोल सिजुने ची दी न आगा द बैक्टीरिया बदे साइटोप्लाज्म की चीज़ें मौजूद थी खुद बैक्टीरिया जिकम साइटोप्लाज्म दे आगा दासी पेचीदे न दे लगा संगा जिसुम सर नॉर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दी जगह जब आएगी ऑर्गेनेल ची दे आगा बकिम डेरी द एनर्जी प्रोडक्शन द बारा बके घटे घटे रिएक्शन कीगी डेरी द्रेनी रिएक्शन ची दे आपदी कीगी खुद बैक्टीरिया जिकम साइटोप्लाज्म दे नो लाइज इनसाइड सेल मेम्ब्रेन दा सेल मेम्ब्रेन की दन नहीं नो दे खबर मतलब दा दे ची अवल जुम सर साइटोप्लाज्म दे दागिना बिया सेल मेम्ब्रेन चापेरे दे और सेल मेम्ब्रेन न बाद बिया जिसुम सर कम सेल वाल ले आगा चापेरे दे नो जुमुंग सरा पदी की उबल जुमुंग सरा उबल लेर दे आगे ते बेलेकी की कैप्सूल खुदायात साथे द सेल कपरस करता उस तसु कोई चे द बैक्टीरिया नो जुमुंग सरा चापेरे द्री पटुने जुमुंग सर कैप्सूली सेल मेम्ब्रेनी दागिने लावा जुमुंग सर सेल वाली नो कम मेम्ब्रेन दे साइटोप्लाज्म नो चापेरे नो याद साथे दे बैक्टीरिया ची कम सिली नो दागिने ची कम मेम्ब्रेन चापेरे नागी त मंगवायो सेल मेम्ब्रेन वज द साइटोप्लाज्म द सर्वाइवल द पारा द दे ژوندۍ پاتې کېدو د پاره یو څو شیزونه د لپاره ضروری دي لکه څنګه چې موږ د پاره انرجیټک ساتلو د پاره یا موږ چې د خپل ځان انرجیټک ساتو ژوندۍ پاتې کېدو د پاره موږ له څه د سيزونو ضرورت نه دغه شان د بیکټیریا چې دا هم یو مخلوق ته خدا مایکروسکوپیک ته یو سیل دغه شان دی له هم د سيزونو ضرورت دي په دې کې ماسا پروتین د دې خبره مطلب دا دی چې په دې کې یو پروتین نه دی په دې کې قسم پروتینز دي هغه پروتین د دې بیکټیریا د سروایوال لپاره چې د خپل کردار ادا کوي نو وز زموږ سره بیکټیریا په بیکټیریا کې چې زموږ سره کم پروتین زی ناغه د دې پروتین د گروث لپاره یعنی بیکټیریا چې کله زموږ سره د ځان په شان کالونیز جوړي لکه په 20 منټو کې چې دا زموږ سره چې ډیوایډ کیږي نو دغه لپاره پروتین خپل کردار ادا کوي بل دله انرژي ورکولو لپاره زموږ سره کاربوهایډریټس موجود دي په دې کې لیپټس موجود دي او دا غنه علاوه په دې کې نیوکلیک اسید دي نیوکلیک اسید اشاره ده هغه مونږه اشاره کوو پلازمیډ ته او دا غنه د پلازمیډ علاوه مونږه اشاره کوو زموږ سره چې کم نیوکلیک اسید دي یا زموږ سره ډي ان اے وغیرہ دغه د نیوکلیک اسید ته چې اشاره ده نو پروتین د دې په چې کوم ډیویژن دی هغه کې هیلپ ورکوي کاربوهایډریټس او لیپټ انرژي ورکوي لیپټ چې دا زموږ سره د میمبرین زموږ سره چې کم سیلونه او دا سیلونو چې اپیره چې کوم میمبرین دی هغه په ډیولپمنٹ کې چې هیلپ ورکوي نو دغه شان دا هم د بیکټیریا لپاره خپل کردار ادا کوي او په دې کې زموږ سره ډي ان اے وغیرہ دا سیلونه چې موجود دي وز د سایټوپلازم د سټرکچر خبره کوي چې دا زموږ سره تیکی مطلب دا ډیر زیات پین نه ښکاری خو نو خو چې کله دا موږ مایکروسکوپ باندې دا کله موږ شي کوم دا زموږ سره پیړي د دې کراس سیکشنل ایریا چې موږ ګورو دا غینه پته لګي چې دا ډېر زیات تیک ته سیمی ترانسپیرنٹ دی سیمی ترانسپیرنٹ مطلب دا شو چې په دې کې زموږ سره واټري فلویډ نو دا غي د وجنه دا زموږ سره ترانسپیرنٹ ښکاری خو فل ترانسپیرنٹ چې دا زموږ سره نه دا سیمی ترانسپیرنٹ او الاستیک د دې لپاره دی چې کله دا زموږ سره ډیویژن کې خپل کالونیز جوړي نو سایټوپلازم وغیرہ د هر څه چې دي دا زموږ سره ډیوایډ کیږي نو په هغه وخت کې د الاسټیسټي ضرورت چې دا وته راځي او انلاک میمبرین باونډډ ارګانیلز او د یوکاریوټیک سیل چې زموږ سره کم میمبرینی ارګانیلز دا غنه چاپیره میمبرین چاپیره ان هغه ارګانیلز او سره د چاپیره چې کم میمبرینی هغه په دې بیکټیریا کې نه په دې کې زموږ سره رایبوسوم وغیرہ موجود دي چې هغه د لپاره چې د انرژي ورکوي بیا زموږ سره سایټوپلازم سره تړلې یو ټکی دی چې هغې ته ویل کېږي سایټوسول نو د سیمی فلویډ جیلی لایک پورشن آف سایټوپلازم انکلوز بای د سیل میمبرین از کالډ سایټوسول زموږ سره د سایټوپلازم هغه حصه چې هغه د جیل په شان ده یا زموږ سره په هغې کې زموږ سره فلویډ دی او د هغې نه سیل میمبرین زموږ سره چاپېره شوی دی نه هغه حصې ته ویل کېږي سایټوسول د سایټوپلازم هغه حصه چې هغه زموږ سره د جیل په شان ده جیل به تاسو پیژنئ پوسي په ویښتو باندې چې کله موږ جیل په ویښتو چې تاسو خیال کړئ موږ جیل لګوو نو هغه ډېر زیات پوسي نو هغه شان دا سایټوپلازم چې دی
نو دا هم سره پوس پوسی او چې کوم جیل یک پورشن سایټوپلازم دا غینه چې د ممبرین چا پیری سیل ممبرین نو هغه ایسه ته مونږ وایو سایټوسول. نو دا د بیکټیریا سایټوپلازم باره کې اوسو خبرې وي چې د انرژي پیدا کولو لپاره د بیکټیریا لپاره هغه سایټوپلازم کردار ادا کوي. پای کې زموږ سره کاربوهایډریټس راځي او د بیکټیریا کنټرول کول لپاره په سایټوپلازم زموږ سره نیوکلیک اسید موجود دي. د ډیویژن لپاره پروتین چې د هغه هیلپ ورکوي. بل دا زموږ سره پین دی الاسټیکي ممبرین باونډډ ارګنل چې دی هغه په دې کې نه. نو دا د سایټوپلازم باره کې اوسو خبرې وي. زه امید کوم په دې تاسو پوه شوي یئ. نور ملګرو سره ضرور شیر کوئ. بالکل آسان ټاپک او شارټ کوېشن کې راځي. تھینک یو ډېر مننه.